دا خخته وای دي دا سر ووهه وایي چا درله رشوت واخیسته خو بیا درله زوی تپوس وکړو وایي نو ستا د پلار مې د جهنم نه بچ کړی دی نو د رشوت یې اخیسته نو دا خبره علمین ګنډافوره کړې ده چې چا درله رشوت اخیسته وایي خخته راواله او دا سر پې ووهه چې دا بیا دې ځي ذمهوار یې ماله دا ګیلې ملې مه راوایي ځکه چې تا ډایرکټ په سر ووایه همغه وخت کې او بیا ما دې خبرې بیا زه ذمهوار یم نو چا رشوت اخیسته نه په خپله باندې رشوت اخلم او نو بل څوک رشوت باندې منو دا علمین ګنډافوره دا خبره کړې ده نن نو ډېر ښکلی اعلان یې کړی ځکه چې نن سبا رشوت هر خلک رااخلي او دې علمین ګنډافوره دا وویل خخته راوایه دا سر ترې ووهئ نو دغسې نر لیډر زمونږ لږې د ځکه چې علمین ګنډافوره ډېر ښکلي ښکلي اعلانونه وکړو د صحت کارډ یې کولاو کړو د پیسې یې ورکړې د مزدورانو ته نو 2000 روپۍ شوې نو علمین ګنډافوره ډېر ښکلي اعلانونه وکړو د علمین ګنډافوره دا ویل عمران خان به زه خپل جیل ته راوړم د کې پي کې ته نو نور مرسایي ډله دي ټول به د کې پي کې ته زه راولم یو ځل ټول نو علمین ګنډافوره دا ویلي دي نو امیر نواز دې ډله د خان عمران خان به دا به هلته بوځي دې پورې خان دې دا ټول راولم داسې ګرانه کتونکو کې فکر دپاره موږ داسې نر لیډر لګي ځکه چې دغسې کوي نو د خپل قانون به راشي علمین ګنډافوره به څوک رشوت اخلي دغسې علمین ګنډافوره دغسې ښه مشران راشي نو علمین ګنډافوره دا نن اعلان کړی ډېر زبردست نن به ډېر زیرې پیسې کس اخیستلې او د هغه باندې یې سر چولې 1500 روپۍ رشوت یې اخیستی بیا دا خبر مخې ته راوه د موږ ته علمین ګنډافوره ویلي دي نو چا رشوت اخیسته دا سر ته یې وهي نن داسې کار هم شوی دی علمین ګنډافوره دا خبره مخې ته راوړې وه نو په ډېر زیرو پیسو کې دا لانجه راغلی و علمین ګنډافوره ډېر ښکلی اعلان کړی دی پښتونخوا دپاره نو علمین ګنډافوره ډېر ښکلي ښکلي اعلانونه وکړو تاسو ته پته یې جومات د باره کې هم کړی جومات د هم بیلونه نه اخلي د میان صاحبانو تنخواګانې هم ټاکلي دي 25000 روپیو پورې نو دغه صحت کارت ټول یې هغه یې کولاو کړي چې نورو ما دا ویډیو تاسو سره هم شریک کړم دا ویډیو کتلو ډېر هم مهرباني که دا ویډیو په فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پې سره فالو کړئ د یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل سره برخه کوي تاسو ډېره مهرباني والسلام